نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وايي تیره یوه شپه ورځ کې 181 وسلوال طالبانو وژل شول. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیره یوه شپه ورځ کې 181 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، ګروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپول او هلمند کې د مرګ ژوبله اوښتې ده. په دوام کې راغلي چې 102 طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعا کوي چې مقابل لوري ته یې درنه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډېر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدېږي. پاکستانی لوری افغان ناروغانو ته پر ترخم د تګ راتګ اجازه ورکوي. پاکستانی حکومت ویلي هغه افغان وګړو ته د ترخم له لارې د تګ راتګ اجازه ورکوي چې جدي روغتیایي ستونزې ولري او د درملنې لپاره یې سفر کړی وي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پرله پسې غوښتنو له امله پاکستانی حکومت پریکړه کړې څو د ترخم له لارې د جدي ناروغیو لرونکو افغان ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. له دې پرته به دغه لار د ټولو مسافرو پر مخ تړلې وي. پاکستان وروسته له هغه د یادې لارې د تړلو پریکړه وکړه چې په پاکستان او افغانستان کې د کرونا درېیمه څپه خپره شوه. پر دغه لار د همګړۍ یوازې بهرونکي موټر او سوداګریز کاروانونه تګ راتګ کولی شي او هغه پاکستاني وګړي هم له دې لارې تللی شي چې غواړي له افغانستان ووځي. او سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو 2 کانالونه جوړ شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وايي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو 2 کانالونه جوړ شول. د دې ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل دغه کانالونه چې د سوی مؤسسې په مالي مرسته جوړ شوي 2000 جریبه ځمکه به خړوبوي چې 1.5 اوسیدونکي به ترې ګټه اخلي. د خپلواک په خبره دغه د جوای، زندان او قوس پورې کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ښه تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړ شوي دي. لیدونکو دا د دې ګړۍ لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.